کم خلک چې زما د بېعزتۍ کوشش کوي ما پسې د ملنډو کوشش کوي انشاءالله زما جنګ چې کوم دی هغه په حقه دی انشاءالله یو ورځ به داسې راشي چې همدغه خلک به ما سره مینه کوي جعفر شاه صاحب نه ما تپوس وکړل چې جی ایس ډي مطلب څه دی نو جی ایس ډي جعفر شاه درویش ټي وي نو ډېر زبردست سوچ دی خپل نوم ځکه چې په دنیا کې اول ځان دی بیا جهان دی ډېر زبردست سوچ وایي چې په دې باندې به زه چې کوم ټیلنټډ خلک دی د کې پي کې زه به هغه رامخې ته کوم نو ډېر زبردست السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د جے ایس ڈی ټي وي نماینده جعفر شاه درویش یم ګرانو کتونکو نن راز سره د جے ایس ډي ټي وي په پلیټ فارم باندې د سوشل میډیا سٹار قاسم صافي صاحب موجود دی چې په لږ وخت کې خپل بېشمېره مینوال جوړ کړي دي نو دوی سره به خبرې اترې کوو دوی نه به معلومات کوو چې آیا ستاسو د کامیابۍ راز څه دی نو راځئ چې ملو شو ورسره السلام علیکم قاسم صافي صاحب په دې پروګرام کې د جے ایس ډي ټي وي په پلیټ فارم درته هرکلی ویم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډېره زیاته مننه قدرمن شي جعفر شاه درویش تاسو زموږ زیږي ته راتګ وکړلو موږ له مو دومره عزت او قدر راکړو ډېره زیاته مننه صافي صاحب دا راته وایي چې آیا تاسو سټارټ اخیستو دا آیډیا مو څنګه په ذهن کې راله او څنګه مو شروعات وکړو د ټولو ناول خو ما خپله سوشل میډیا موبایل کمپیوټر دې سره زما ډېر زیات شوق و هغه شوق چې دی ورو ورو دغه شان تصویرانو ته کنورټ شو ما به پکچرې مکچرې چې دی هغه به جوړول بیا داسې ویډیوز به مې جوړول بیا ورو ورو داسې تلمه بیا تصویرانو کې مخکې شوم زما سلیکشن وشو ډسټرکټ نوشهره په سطح باندې ماډلینګ کې ما حصه واخیستله څه وخت چې دی ما ماډلینګ فیلډ کې هم تېر کړو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی ټیک ټاک کې مې لږ شان وخت تېر کړی دی خو ټیک ټاک بیا چې هغه په حاشیه هر څه ما وکتل نو هغې ته ما خیرآباد ویل بیا د هغې نه بعد چې کوم دی ما دغه شان یو پیج جوړ کړو زموږ یو ملګري هغې پیج جوړ کړلو دا اوس هم زه چلوم خپل نوم باندې نو ما به د علاقې چې کوم دی ما به پکچرې مکچرې اخیستلې هسې هغه علاقې چې کوم دی کلیوال رنګونه هغه به مې خلکو ته شو کول بیا داسې پویټري شروع شوله د هغې نه بعد بیا داسې ولاګینګ به مې کوو ولاګینګ سره مې ډېر مخکې نه شو کړو د دې نه مخکې د ټولو اول ما یو چینل هم په یوټیوب باندې ما ولاګینګ وغیره کولو بیا داسې پرانکس ویډیوز مې جوړولو داسې اوس الحمدلله اوس هر قسم ویډیوګانې هر قسم سوشل میډیا ظلم خلاف اواز وي هغه اوچتو صافي صاحب دا راته وایي چېرته چې څه واقعه وشي تاسو ځان ور رسوئ منډه وښئ نو آیا په دې منډه کې په دې دومره لږ وخت کې تاسو چې دومره خپل یو نوم جوړ کړو او ورځئ د ځان رسوئ په دې کې تاسو سره څوک شامل دي ډېر خطرناک کوېسچن وکړلو ښکاره خبره ده چې زما د مور او پلار لاس دی د هغوی سپورټ دی راپسې بیا د هغې نه بعد زما ملګري چې کوم دي ما سره ملګري په هر څنګ کې ولاړ وي په هر ځای کې ما سره چې کوم دی زما ملګري ملګرتیا کوي او ما د ملګرتیا لاس راکړی زه چېرته یوازې نه یم پرېښی په نوم نشم یادولی خو تاسو همیشه ما سره په سکرین باندې وینئ په سکرین باندې ما سره راځي نو الحمدلله ما سره د ملګرو لاس دی ښه ګرانه دا راته ووایه چې قسم قسم واقعات راځي هر قسمه واقعو باندې تاسو ویډیوز کړي دي خپل خدمات مو د خلکو وړاندې کړي دي کوم قسم واقعه باندې ستاسو زړه ته ډېر زیات دوک رسي په ټولو کې زیات خفه کېږم زه د نبی اکرم صلی الله په شان کې ګستاخي وشي صحابو په شان کې ګستاخي وشي مطلب ناموس صحابه او ناموس رسالت باره کې چې کوم دی دې کې چې کله ګستاخي وشي نو زه په دې کې په دې مسلو باندې زه ډېر زیات خفه کېږم بې انتهایي خفه کېږم او دغه شان نور په معاشره کې چې کوم ظلمونه کېږي ریپ کیسز روان دي ماشومانو سره ظلمونه کېږي زه په دغه مسلو باندې ډېر زیات خفه کېږم او بیا زیات خفه کېږم زموږ د انبیاء کرامو وارثان نن سبا خو انبیاء کرام نشته دي هغوی ته چې کوم دی د علم په وراثت کې میلاو شوی دی چې څومره انبیاء کرام دي کو هغه سیاسي علما دي کو صوفیانه علما دي کو چېرته تبلیغ کېږي کو چېرته د دیني مدرسې کې سبق ښیي په هغې سره ظلم زیاتې کېږي تصویران ایډیټ کېږي ویډیوګان ایډیټ کېږي په سوشل میډیا باندې هغې پسې پروپیګنډې کېږي نو زه په داسې قسمه مسلو باندې زه ډېر زیات خفه کېږم او ما ته زړه ته ډېر زیات تکلیف رسي صافي صاحب دا راته وایي ډېر خلک لګیا دي په سوشل میډیا باندې څوک واینس کوي څوک څه کوي څوک څه تاسو کوم قسم خلکو سره مینه لرئ او ډېر متاثره په سوشل میډیا د چا نه یې د هر چا خپل سوچ دی هر یو په خپل سوچ باندې راوتي څوک چې دی د معاشرې خدمت کوي څوک خندی د خندا په ذریعې سره کوي څوک کوي د معاشرې خدمت کوي سوشل ورک کوي
او څوک چې کوم دی داسې زیاتره خلک دی زه هغه خلک ما ته ډېر زیات ګران دي چې په شیشه باندې نه راځي او د شیشې نه پټ کار کوي چا ته پیسې ورکوي د چا خدمت کوي او هغه خلک په شیشه باندې نه راولي هغه خلک زما ډېر زیات وخت دی. بیا د افغانستان یو کس دی عطا ویلفیر والا عطا الله ما ته ډېر زیات ګران دی او بل چې کوم دی د علماو دفاع کوي اپاک کوم چې لندن کې اوسېږي هغه طاهر خان شو دا ما ته ډېر زیات ګران دي او چې نور داسې ګڼ شمېر ملګري دي په نوم نشم خو دا ما ته ډېر زیات ګران دي دغه. ها د سوشل میډیا د استعمال په اړه څه ویل غواړئ؟ ډېرو ملګرو پیجونه جوړ کړي دي لګیا دي خپل خلې ځلې کوي څوک څه قسمه استعمالوي څوک څه قسمه تاسو به څه ویل غواړئ چې آیا موږ د میډیا استعمال څنګه وکړو؟ د میډیا استعمال چې کوم دی تاسو چې کلم د میډیا استعمال کوئ تاسو به د دروغو په ذریعې سره نه کوئ. کلم چې تاسو د سوشل میډیا استعمال کوئ د معاشرې صحیح تصویر چې کوم دی دا تاسو به هغه مخې ته ږدئ صحیح تصویر چې دی که تاسو فني ویډیوز جوړوئ نو د معاشرې صحیح تصویر به تاسو را مخې ته کوئ د چا مذاق به نه وړاوه. یو قام دی که پښتون قام دی په پښتنو کې بیا قامونه دي پنجابي دي سیندي دي تاسو به د هغې مذاق هېڅکله نه اړوئ هغې پسې به مذاق نه کوئ هېڅکله. بل چې کوم دی تاسو بهتره خبره هغه ده چې تاسو کوم ځای کې ظلمونه کیږي تاسو هغه ظلم خلاف ودرېږئ. درېیمه خبره دا چې د معاشرې خدمت کوئ غریب خلک اوسېږي د هغه خلکو خدمت کوئ او علماو سره زیاتې کېږي. نن سبا د قادیانیت زور دی لیبرل خلک دي یورپي سوچ لري او هغوی علماو باندې قسم قسم پروپاګنډې او قسم قسم ملنډې پسې کوي. تاسو چې د هغې خلاف راوځئ او په خپلو علماو په سرت بد مه وایئ. صابي صاحب په اخره کې خپلو مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ تاسو خو ډېر مینوال دي تاسو خوښوئ تاسو سره په هر پلیټ فارم باندې اوږه په اوږه ولاړ وي نو څه ورته ویل غواړئ؟ بس زه خو د هغوی د خپو خاورې یم ځکه چې زه سم یم نن کو ما ته شهرت میلاو شوی دی ما له تاسو داسې دومره عزت راکوئ تاسو راته مایک نیولی دی تاسو ما نه انټرویو اخلی دا زمونږ د مینوالو مونږ سره مینه ده او هغوی چې ما له کوم عزت راکړی دی زه به هغوی دپاره د ټولو دپاره زه په نوم باندې نشم اخیستلی خو بس ما له چې څومره عزت راکړل ما له چې څومره خوشحالي تاسو راکوئ نو الله دې دغه خوشحالي تاسو ته در واپس کړي چې هغه هر څوک دی او کم خلک چې دا یوازې هغه نه چې کم خلک ما پسې ملنډې کوي انشاءالله زما جنګ چې کوم دی هغه په حقه باندې دی. کم خلک چې زما د بېعزتۍ کوشش کوي ما پسې د ملنډو کوشش کوي انشاءالله زما جنګ چې کوم دی هغه په حقه دی انشاءالله یو ورځ به داسې راشي چې همدغه خلک به ما سره مینه کوي. صابي صاحب دا JSD TV دا پیج دا چینل مونږه سٹارټینګ ستاسو نه وایسټو اول انټرویو مو تاسو سره وکړه نو د دې په هکله په اخره کې په خپلو لنډو الفاظو کې څه ووایئ؟ JSD جعفر شاه صاحب نه ما تپوس وکړله چې JSD مطلب څه دی نو JSD جعفر شاه درویش TV نو ډېر زبردست و چې ته خپل نوم ځکه چې په دنیا کې اول ځان دی بیا جهان دی ډېر زبردست و چې وایي چې په دې باندې به زه چې کوم ټیلنټډ خلک دی د KPK زه به هغه رامخې ته کوم نو ډېر زبردست سوچ دی مطلب چې لکه انسان دومره خواري محنت وکړي نو هغه خلکو پسې تلل او د هغوی د کامیابۍ راز معلومول د هغوی نه انټرویو اخیستل ډېر زبردست سوچ دی ډېر زبردست ټاپک دی موږ په تاسو فخر او ویاړ کوو او تاسو ته مبارکي وو تاسو د چینل سټارټ کړلو او دغه شان ټیلنټډ خلک به رامخې ته کوئ. صابي صاحب د وخت راکولو ډېره زیاته مننه. الله مو قدر وکړه ډېره زیاته مننه. کتونکو یقینا چې د صابي صاحب خبرې به تاسو اورېدلې وي ډېرې ښکلې خبرې وکړي نو انشاءالله کوشش به کوو چې داسې نور کامیاب خلک ټیلنټ خلک تاسو ته د دې JSD TV په شیشه باندې رامخې ته کړو. په دې سره زه د دې خپل ملګري قاسم صافي او دا کیمرې په شا چې ما سره کوم ملګري دي د دې ټولو سره تاسو نه اجازت غواړم چې چېرته م یې الله مو ښه ساته د الله په امان. قلبي طيب وصافي ولا عم تأذي حد صار